په دې فیسبوک او ټیک ټاک او یوټیوب باندې ویډیوګانې جوړوي چې پیسې به وګټي، نو د هغه ویډیوګانو دپاره بوډاګان سپینګیري تنګوي. هغه سپینګیري تنګوي، په هغوی پورې مذاق کوي، هغه د یو خبرې نه نه خبر، دې ته ویډیو کوي، بیا هغه خبره نشر کړي چې دې به پیسې وګټي. او یو مشر یو سپینګیری چې الله وایي ما له تې حیا راځي، خو دې بېدین له تې حیا ورنه راځي. الله خالق دی، ګوره دا د الله بنده دی. الله وایي ما له تې حیا راځي ځکه چې ویښتو کې سپین لګېدلي او ده له حیا نه ورځي. دغه سپینګیري مذاق ورسره کوي، خاندي پورې. مخکې ورځو کې مې ویډیو کته چې د هلکانو کټ یې ښودلی، کټ خالي دی او څادرې په اچولې، سپینګیري ته وایي کښېنه پکې غریب دننه ولي، ټول د خندا شنه شي. ما چې دا ویډیو کته ورب الکعبه زما په دې جسم باندې دا ویښته ولي، لکه دا زما مشر دی، لکه زما تره سره چې داسې وکړي، زما د ماما سره چې داسې وکړي. څومره یو سړي کې یعنې هغه ادب ختم شي چې ته سپینګیری کټ کې غریب ورغزار کو، بیا پورې ټوغې کې، بیا ته ویډیو کې، بیا ویډیو نشر کې. کوم ځای ته ورسېږو موږ؟ دې ته ترقي وایي. که ترقي دی نو الله دې دې ترقۍ نه موږ لرې ساتي. زموږ خو ماکه ماحول په کار دی چې سپینګیری په لار روان نو کشران به په مخه نه شو تېرېدی، سیټ ته به شو، سیټ ته مشرانو موږ ته پیسې کړي. وایي چې کله به مشران په لار روان وو، خپل نه چې کلي کې به مشر روان او کشر به مخکې نو کشر به سیټ ته شو چې دا مشر ووت، او چې مشر به ناست وو وایي موږ به سا په زوره نه اخسته. د مشر په مخ کې زموږ والد صاحب د الله وبخښي هغه ماته وي، وایي موږ به د مشرانو په مخ کې ویښته نه شو موږ ګرځولی. ویښته دا بېادبي ده. اوس ویښته موږ ګرځولی د مشرانو په مخ کې څه څه کوي. وایي موږ به د مشرانو په مخ کې یعنې ښځې ته د اوبو نه شو ویلی، د ښځې نوم به هم نه شو اخیستی، د مشرانو په مخ کې به وایي موږ په زوره خبره نه شوه کولی. دغه خلک و درانه. اوس به پلار غریب سیټ ته ناست او دی موبایل لړولی، پکې ګوتې وایي او سندره او فیسبوک او یو جا غریب ځان لګلی ناست، اخره کې هغه پاسې وځي زه به اوده شم. پته یې چې ګوري خو نو هغه ټول موبایل کې لګیا دي او پلار ته به وایي ته نه پوهېږي. اوس مشرانو قدر نشته. ما نه به نه خفه کېږي که زما دا خبره په چا بده لګېدلې هسې به بده لګېدلې، خو د مشرانو هغه قدر نشته کوم چې پکار دی. مشر نه مراد ګوره زه دا نه یم چې ستا پلار یا تره یا ماما، څوک ویم چې ستا نه عمر کې زیات. سپینګیري مشران دا زموږ قدرمن خلک دي. ګوره دا زموږ تجربه ده، هم دوی موږ ته خپله تجربه بیانوي، هم دوی زموږ تربیت کوي. او حدیث کې راځي سبحان الله، یاد کړئ دا حدیث، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د خپل مور پلار سره ښه کوئ، ستاسو بچي به تاسو سره ښه کوي. دې کې دننه دا خبره پرته ده ته د نورو د مشرو قدر کوه، د مشرانو ستا د مشرانو به خلک قدر کوي. چې ته د یو سپینګیري قدر وکړي چې دی به د چا پلار وي، د چا به تره وي، د چا به نیکه وي، ستا د هغه هم خلک قدر